یو بله ویډیو چې د فیلډر والا د جینۍ راغلې ده، که دغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ نو تر اخره راسره پاتې شئ. د دې ویډیو په اخره کې به در سره شریکوو. کتونکو د فیلډر والا د جینۍ تاسو به هغه اولنۍ ویډیو کتلې وي چې ډیره زیاته په سوشل میډیا باندې خپره شوې وه. دغه ویډیو چې همدا اوس په سوشل میډیا باندې خپره شوله او دوستانو په دغه ویډیو کې ښکاریږي چې بل کس ورسره دی او په هماغه سټایل کې فیلډر ګاډي کې دغه بدکاریانې کړي دي، غلط کارونه کړي دي او دا ویډیو چې بالکل د ځان نه جوړه کړې ده. که تاسو هغه بله ویډیو کتلې وي هغه د هغه ملک صفایي ګیر کړي ول د فیلډر ګاډي کې او جیل ته استولي ول. او دا ویډیو چې هماغه جینۍ ده او په هماغه سټایل فیلډر ګاډي کې دغه بدکاریانې کړي دي، غلط کارونه کړي دي او د ځان نه یې خپله دغه ویډیوګانې جوړې کړي دي چې دغه ویډیو اوس په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده. د دغه جینۍ مونږ ټول معلومات وکړو. دغه جینۍ چې د پیسو دپاره داسې پیسو والا کسانو سره خان کس سره ځي او دغه بدکاریانې ورسره کوي. کتونکو د دغه جینۍ دغه کاروبار دی چې چا سره پیسې وي، چا سره دولت وي نو هغه سړي سره دا ځي، په ګاډي کې ورسره ځي او بیا ورسره که هر ځای کې معامله ټیک شوله نو بیا ورسره دغه لوبه کوي. خو دغه ویډیوګانې هم چې د ځان نه جوړوي او د دغه ویډیوګانو په ذریعه باندې هم پیسې پیدا کوي. نو د دغه جینۍ ټول معلومات همدغه و چې د پیسو دپاره خپل جسم خرڅوي او بدکاریانې کوي او ویډیوګانې د ځان نه جوړوي. دا د هغه جینۍ دویمه ویډیو ده چې راغلې ده. دغه ویډیو به تاسو کتل غواړئ نو زمونږ پیج فالو کړئ او دغه ویډیو پکې پرته ده، تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. کتونکو دا معلومات هم در سره شریکوو. دا جینۍ د پیسو دپاره همدغه کار کوي. داسې کس ګوري چې کم سره پیسې وي، کم سره دولت وي، همغه کس سره لینډ توله کوي او ورسره بیا ځي او دغه بدکاریانې ورسره کوي چې ځان نه ویډیوګانې هم جوړوي او دغه ویډیوګانو باندې هم پیسې ګټي، ویب سایټو ته خېجوي. دغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې تیزۍ سره خپره شوې ده. دا یې دویمه ویډیو ده. ګورو چې نورې څومره ویډیوګانې راځي نو هغه به در سره هم شریکوو.